په غزنی ولایت کې د لاسي صنایع کاروباریان وایي په دې وروستیو کې صنعت او کاروبار وده کړې ده. په افغانستان کې لاسي صنایع تل د کلتوري او اقتصادي پلوه د خلکو په ژوند کې ځانګړی ځای لري. په غزنی ولایت کې دغه صنعت په تیرو څو کلونو کې له دې امله وده کړې چې خلکو محلي تولیدات او افغاني کالیو ته مخه کړې ده. غلام محمد له شاوخوا 3 لسیزو لاسي صنعت او میز توکو سوداګري کوي. دی وایي په تیرو 3 کلونو کې کاروبار له بل هر وخت ډیر غوړېدلی دی. خودم حاجی غلام محمد از ولایت غزنی، مرکز غزنی، تقریبا مدت 30 سال میشه یا 25 سال میشه یا 27 سال میشه در نمیج کاروبارم است. از قبیل صنایع دستی و زرگری ترا این نمیج مصروف کار هستم. حالا زدم فضل خدا می صنایع دستی زرگری فضل خدا حال خوب است، رونق داره. می صنایع دستی حال رشد داره، حال خوب است فضل خدا. از سابق هم کدال خوب است. په ورته مهال ګل محمد زرګر چې اوس له زرګرۍ سره په څنګ کې د لاسي صنایع هټۍ هم لري، وایي په غزني کې په لاس جوړ کوچیاني کالي او نور توکي اوس ان تر اروپا رسیږي او د پخوا په پرتله څو چنده زیات مینوال لري. هغه وایي د لاسي صنعت د ودې یو بل لامل کالیو ډیره موده دوام کول او همدارنګه خلک په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو کلتوري ارزښتونو لپاره استفاده کول یاد کړي. خپل زرګر یم ګل محمد زرګر د غزنی د ولایت قرهباغ د ولسوالۍ چې د سرو زرو کار کوم. اوس شکر الحمدلله ډیر ښه دی، اوس ډیر ښه دی. اوس نن سبا دغه لاسي شیان خلک ډیر خوښوي، نو دغه تر کابل پورې د لې تر شاریاتو تر اطرافو پورې ډیر ځي. دا د کوچي په نامه باندې اوس لکه دغه کالي مالي شیان لکه د کوچیانو په اصطلاح باندې داسې ډیر جوړیږي، خلک ډیر خوښوي، هم د شاریاتو ول هم د اطراف یعنی تر اروپا پورې دا نن سبا ځي او خلک ډیر خوښوي. په غزنی کې د اقتصادي فشارونو سره سره ګل محمد او نورو کاروباریانو خپلو کارونو ته دوام ورکړی دی او وایي که زمینه ورته برابره شي د لاسي صنعت په برخه کې بلا نورې لاسته راوړنې کوي. د هغه په وینا اوس چې غزني ته بهرني سیلانیان راځي، تر ډیره د یاد ولایت لاسي صنایع له ځان سره بهرنیو هیوادونو ته وړي چې دا یې هم د کاروبارونو په راتلونکي مثبت تاثیر کولی شي. موثر تمامیږي. اوس مثال د هر ولسوالي ځان ته یو دود ده، یو رواج ده. اوس مثال موږ د قرهباغ سي د مخکې ما 60 مسکاله شی بون جوړاو، اوس ولور ډیر زیات، ونن سبا ولور 2.5 لک افغانۍ او بیا 2 لک اتیاس. اوس بده کې اوس لا نن 60 مسکالو کې زه خپل 8 مسکاله شی ورته جوړاوم. نو په هغه کې بس بیا د اکثرات دغه شیان ورته خوشي، اکثرات نور شیان ورته خوشي، یعنی په فرق سته پکې په دود کې ډیر فرق سته. د لاسي صنعت په برخه کې کورني پانګوال زیاته پانګونه وکړي او په غزني کې ورته کاري خونې جوړې شي، په راتلونکي کې به نه یوازې د غزني د خلکو اقتصاد ورسره ښه شي، بلکې دغه کلتوري ارزښت به هم بیا ځلې د خلکو په منځ کې مروج او نړیوال بازار هم خپل کړي.